کله چې وفات کیږي نو د خپل لور له خطاب وکي د محمد صلی الله علیه وسلم بیبي عائشہ رضی الله عنها وی وکړه مال برابر کوي زګې می کمیس ته می پردوی په دې کې مال کفن راکړي سادهګي غوړه کوله سنت طریقه هم درجه ته کپڑا اواره کې درې ګرته خوشبوئی پیوا به بل کپڑا اواره کې به په خوشبوئی به بل کپڑا به په خوشبوئی به بمړه به کې خود لشي اول او اخر به وټړي چې کله د قبر او لحد کې خود نه به د هټ خلاص شي د عائشه لویلي رضی الله تعالی عنها اې دې بدا مقصد نه چې دا ډېری کپڑے استعمالول دا ناروا دي بلکې دا د ابوبکر شیخ خپل یو زهد او چې دنیا نه برغبت او ټول توجه د الله په طرف باندې واه دا خبر عائشه له وکړه ودا کېسته جامع خو باغ سره غونډي چې هغه ژوندې مخ چې په قبر کې خود له شي ویني زوی چنجي وغیرہ دا به جوړيږي کینه سره ده دینه چې دا د الله او چت اولیاء رب العالمین د انسانان خوري کوي شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي یورس کسان الله په قبرونو کې نه خوري کوي یو باغ کې د محمد رسول الله ملګری دي صحابه کرام مسجد نبوي شکر جوړېدو تقریبا 9 کال ورسته د عمر رضی الله تعالی تداو کې وروته او چې په کوم کیفیت باندې خدای شو په ماغه کیفیت دغه شهیدان چې کله د شهیدل د حمزه رضی الله د بدن نمک شوین روانه وي ابو سعید خدری ویلي ودا انسانان چې د الله په نسبت باندې اوچت انسانان نه بل بکم انسان دي بلکې دا ډېر قیمتي خلک دي الغرض دوشنبه په ورځ باندې دا وفات شو جنازه ور باندې سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب وکړه ځکه دا امیر دی او د امدی عائشه رضی الله عنها په کوټه کې دفن شو ولې دفن شو یو خدای رسول الله سره ډېر انتهاجه تمنه و د ابوبکر شه د ابوبکر شه د وفات د وجه علماء دا ذکر کړی د محمد رسول الله په خفغان یا زړه زهر په ګټو کې د یعنی وزار چا په ډوډۍ ګور دا ورکړه یا د اخنی مسله و وېما نبی صلی الله علیه وسلم سره ابوبکر او عمر روان ورضی الله عنهما رسول الله ورته ویل لکه څنګه چې مونږ نن درې واړه یو د قشم بر قبرونو نم درې واړه شریک راوښ د نبی صلی الله علیه وسلم دې حدیث دا خبره معلومیږي چې ابوبکر او عمر په کار دا چې د اسما په خوا کې دفن شي دلته لري بيدوي او بلی واجب خوب عائشه رضی الله عنها دې او دغه د خوب حاصل لري لار لوي ویلې بدریش په مې ولې چې دارا اسما په کوټه کې ورکه شي ابوبکر سے ورته ویلې وی اولنې شپږ مې چې د محمد رسول الله دی دویم چې هغه ورته خپل ځان یادو او درې مرسب د عمر رضی الله عنه مسله راځي دغه شهادت او هغه به د نبی صلی الله علیه وسلم سره خوا کې د عائشه په کوټه کې دفن کېدل ودا د خوب تعبیر دی واجب تعبیر ورته کړی دی مسله دا وته چې کله عام مسلمان مرشي هغه په قبرستان لوړل کېږي نه په جمعه کې دفن کېږي او نه په مدرسه کې او نه په کور کې دا خبره غلطه ده چې پلاني شړی وصیت کړی چې ما په جمعه کې دفن کړي پلاني شړی وصیت کړی چې ما په مدرسه کې دفن کړي پلاني شړی وصیت کړی چې ما په کور او د باغچه کې دفن کړي نه مسله دا د اسلام چې کله مسلمان سړی مرشي هغه به کوم طرف باندې ویلې شي هر چې دا درې وړه کسان په دې ځای کې دفن کړي شي دي دا د دې خصوصیت نور انسانان په دې باندې قیاس کیږي نه لکه دغه خبره ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې ډیر ال تفصیل سره بیان کړی دا چې جمعه کې قبر ناروا دی د رسول الله قبر به کې ول راغی د ابوبکر او عمر جوابدار چې خو دې خصوصیت دی د جمعه نه بار دی د دې وجنه امام الحديث محمد ناصر الدين الباني شبا دې باره کې رساله لیکلې د تحذير الساجد په اتفاق د څلور وړه مذاهب سره خاص کر احناف کې ډېر تیز لړ دی کوكب الدوري کې شرقا غربا شمالا جنوبا چې په کوم جانب د جمعات کې قبر واقع وي بده کې بالکل سره مونږ نه کیږي بلکې دا قبر د مړ به دي چې نقل کیږي او بل ځکه به دفن کیږي نو داخله دي مستثنا بل څه به دي باندې قیاسین بلکې هغه چې کله مونږ ډایرک به قبرستان لوړی لکه څنګه چې عام مسلمانان په هغه ځای کې دفن کیږي ابو بکر رضی الله عنه شکل وفات شو نو د غسل د خپل خځه ورکه اسماء بنت عمیس یا اسماء بنت عمیس او کله سړي له غسل ورکول شي عائشه پیغمبر علیه السلام دا خبره کړې و کته وفات شو تعالی غسل درکو فاطمه یو زنانه لوي ویلې وې کله چرته وفات شو ته به مال غسل لګي او د قشن اسماء لوي ویلې علي شه به مال غسل لګي او په دې ځکه ابو بکر شه بلا اسماء بنت عمیس بنت عمیس شدا د زنانه دا غسل ورته ورکي کوم انسان چې دا خبره ذکر کوي چې رضا مړ شو نه کې ختميږي اې دې مقصد دا دی کچیرته بل فرض او تقدیر د دې زنانه د وفات نه وروسته د بل خور سره د اراده د نکاح لري به کولی شي لکه عثمان ابن عفان چې دا نکاحونه کړی و رقیه و دغه نورسو ام کلثوم نور به دا مقصد دی چې دا ختم شو بدا یو بل نشته جدا شو دا یو ځان له مسله ده یو زنانه د یو خاوند دی وکي دغه نورسه به دا مړ شو بل خاوند دی وکي نو دا ورځ قیامت د چا په نکاح کې راځي بعض خلک ویلي دي دا اول بعض خلک ویل چې چا اخلاق یې صحیح لیکن صحیح احادیث په دې باندې دال دي او د صحابه وصیتونه په دې باندې دال دي چې دا به د دویم خاون په نکاح کې راشي ځکه خو سورہ احزاب کې الله فرمایي
د محمد رسول الله بیبي تاسو باندې کا کوي مې یو خو تاسو مين دي او بل لکه څنګه چې دا په دنیا کې د رسول الله په نکاح کې دی په کار دا چې باقي دنیا کې هم د چا په نکاح کې راځم شي د محمد صلی الله علیه وسلم حذیفه سے خپل کجله د قشان وصیت کړو کته وګړي چې باقي دنیا کې اسما په نکاح کې شي نظم د وفات او د شهادت نور سره بل چا سره نکاح مکوا لکه څنګه چې اسما په نکاح کې دلته را لید قشان مجمع په نکاح کې انت ان ترازی به باز خلک دا وایي وې د عمر رضی الله عنه کله چې کله مړ شو د غسل او د کفن او تجهیز او د مسلې برابر شوي نو عمر شه ورته ویلي وې مخکې تعالی زړه اولاد ما وستا اهل تعالی ډیر اولاد یو جواب دا دی چې دی کې یو راوی دی د لیس په نامه علماء لیکلي چې هو ضعیف دا کمزور دی ویم کبل پرځ او تقدیر دا خبره صحیح شوه عمر شه د خبره مقصد دا چې اولاد یعنی جائز دا چې زنانه سړی له غسل ورکی او خزه سړی خپل زنانه لا تر څو پر نور زنانه یا نور سړی نه لیکن اولاد به تر درجه زنانه لا زنانه غسل ورکی او سړی له غسل ورکی سړی به نواب شریک حسن خان سے روضه الندیه کې فتح المالک کې المدونه الاوسط دي ټول کې تفسیری هغه دلایل جمع کړي شوی دي چې سړی خزه له غسل ورکول شي او خزه سړی له غسل ورکول شي چې کله بده کې بل وفات لکه ابوبکر چې خپل زنانه د غسل ورکړي دي ابو بکر صاحب کله وفات شو خلافت سیدنا و امامنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه وسپارل شو پټول جهان ګرچا په ګردون هوا کې اسلامی خلافت راغی بغاوتونه وغیرہ دا ختم وو ځکه عمر رضی الله هغه انسان دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د بارے کې ویلي چې د په وجه باندې به الله فتنی بندي دا چې کله مرشي به فتنی شروع کیږي د په وخت کې هیڅ هم نه و قراری و اسلامی خلافت او یو حدیث کې ډیره اشاره شوی بلکې تشریح یو ورځ عمر صاحب د خپل ملګری راجم خپل حذیفه صاحب ویلي صحابه خو پرې دا وې د شو څوک به چې د رسول الله په باره کې یو حدیث مال ذکر کې د فتنو چې هغه د فتنو تشکیره کړي حذیفه صاحب ویلي چې او زه دا خو ته ډېر جرأتمن سړی د عمر رضی الله عنه مقصد په دې خبره کې دا و چې ګوره د رسول الله د حدیث سره به سړی ډېر احتیاط وکړي الفاظم به سړی صحیح استعمال کې مانم صحیح استعمال کې د شنه چې یو غر په بل باندې ولا بل غر په بل باندې ولا دا د عمر رضی الله عنه د خبره مقصد و چې ډیر احتیاط سره به حذیفه ګره د احادیث مال د رسول الله بیان وسه دا خو دین دی دا خو اسلام دی وی رسول الله فرمایي چې کله فتنه سړی له اهل کې راځي کله په مال کې راځي کله په ګوندې کې راځي خو چې ورسته مونږ وکي او د شو کې روزه ونی ولا په دې باندې رب العالمین دا فتنه ختمي عمر شبي دا خو معلوم دی بل د فتنه چې عام شي شفوق نه روان شي حذیفه سے ورته یا امیر المؤمنین وی ته دې خبر نه بیغمه اوسه ستپ وخت کې رب العالمین د فتنې نه پیدا کړي مګر روسه وخت کې به دروازه ماته شوی خلاص به شي که ماته وې دا خو به قیامت پورې به جاری وي او ته حذیفه رضی الله عنه شاګردان ویلي وې موږ د دې خبرې په مقصد باندې پوه نه شو نم د حذیفه رضی الله عنه پښتنه کول شو زګاډر غسناک سړیو زمونږ په دې ملګری کې ملګری او مسروقه ویغه د سره ډېر نږدې تعلق وي موږ نه پښتنه وکړه چې دا پښتنه ته وکړه چې دا دروازه د دې فتنو څوک دا چې فتنې بند کړي دي هغه ته پښتنه وکړه ورته ویل چې حذیفه سے بدی دروازه فتنو دروازه څوک دا وی عمر سے چې عمر موجود فتنې بني چې عمر لاړو فتنې برازي به ورته ویلې چې اي عمر رضی الله عنه په دې خبره باندې پوهه دی چې دې دروازې نه مقصد هم دا زېما او زه به شهید کېږم نو حذیفه سے ورته ویلې ما خو درته غب شپ نه دی ویلې ما خو در محمد رسول الله حدیث ویلې دی او عمر رضی الله عنه په قران او حدیث باندې څومره مهارت لري بل انسان دومره نه لري عمر سره په خپل دا مسله معلومه وجه ده ابو بکر چې کله وفات کېدو عمر رضی الله عنه طلب کې خواله څه عجيبه وصیتونه ورته وکړه د الله نه یریګه د مرګ تشکیره کوا او د حق تابعداري کوا او د سورې شعراء د ورسنه آیات ورته ویلې زر دې چې معلوم به کې هغه انسانان چې هغه ظالمان دي چې په کم طرف باندې ينقلبون دوی ګرځي وې دې چې کله ویلې نو عمر چې سم وښړه قو دي آیات ځکه د عمر رضی الله عنه صفه هغه د قران ډېر متاثر کېدو مسلم کې دا روایت هم دی وچا بچ عمر صاحب له قران پیش کې غل له بیا ودرېدو هغه به خبره نه کوله او انسان باندې هغه وخت کې قران ناصر اخلي چې کله پته کې د الله رضا وي پته کې تقوا وي د قران عظمت په ځړ کې د الله عظمت په ځړ کې خواهش پرستی پکې نه دنیا پرستی پکې نه وي قوي ایمان پکې وي صفا ځړ پکې وي صبر مضبوط عزم او مضبوط یقین او الحمدلله دا ټول صفاتونه په عمر بن خطاب کې الله راجمه کړی و ځکه یو غوړ سفر دی به قبر دی د الله مخله ودرېدلې جنت ته جهنم دې تشکیره دا حسابونه دي وی عمر سے چې کله دا آیات ویلو مشه شق وځړ کېدو دا شي یو رقم ته اثر او نواقص چې خلق ویلو عجيبه خپل نوم د عمر دی د بلار می خطاب د نکونه می ریاحه د نبی صلی الله علیه وسلم سره بدغه نکي کې جمع شوی د لؤي ابن غالب رضی الله عنه
اسم کنیه د شو هغه حفص ابو حفص حفص ویل شي زمریلا دا په دینو باندې مشهور دی خو لیکن په ابو حفص باندې شانه پیژند او حفصه یذلور و د محمد رسول الله بیبي ابو بکر صاحب چې دغه په اسم کنیه باندې مشهور لیکن په نوم باندې شانه پیژند دومره او دا رب العالمین کار دی کله سره په یونو باندې مشهور کی کله سره په بل نوم باندې مشهور کی رسول الله ورته نوم یې خودل او الفاروق فاروق هغه انسان لویل چې د حق او باطل په مابین کې جداواله راولي او حقیقت د عمر صاحب د فیصله کړی وي حق په یو جانب کړو او باطل ورته په بل جانب کړو ای واجب عادت په عمر رضی الله عنه کې دامو چې د جاهلیت وخت کې شلاده اسلام نو راوړی دا کاتبو لیکل استو عربو کې د کتابت مسله ډیره ګرانه و لیکن عمر صاحب رب العالمین د استعداد